سلامونه ملګرو. که وپوهېږم چې غږ مې درځي، نو پوښتنه خو ما په سر کې لیکلې ده چې د پاکستان تحریک انصاف ښکاره لیډر ښاغلی شیر افضل مروت چې د قامي اسمبلۍ ممبر هم دی او ډېر خولور سیاستدان دی او یي به هغه د پارټۍ نه ویستل شوی دی. د پاکستان تحریک انصاف نه ویستل شوی دی. ستاسو په خیال دغه فیصله سمه ده که ناسمه ده؟ ښې وکړه که نه؟ شیر افضل مروت اوس عملا د یو نوټیفیکیشن د مخې د پاکستان تحریک انصاف حصه نه ده. ستاسو په خیال دغه فیصله درسته ده که غلطه؟ سمه ده که ناسمه ده؟ زه ستاسو کمنټونه راخلم. دا وخت 11 ملګري لرم. د ټول نه مې دا درخواست دی چې زر تر زره کمنټونه وکړئ. د تحریک انصاف نه د ښاغلي شیر افضل مروت صاحب د ویستو فیصله سمه ده که نه؟ شیر افضل مروت صاحب د خان صاحب سره بهرحال په سخت وختونو کې ولاړ و. کله چې څوک بهر نه شو راوتی، نو دغه شیر افضل مروت صاحب و چې ځای په ځای په کلو بانډو لویو او وړو ښارونو کې د سیاسي تحریک پیدا کړی و. نو وحید الله وایي چېرته نه ښکاري؟ نو نه ښکارم. بهرحال زه ستاسو کمنټونو ته منتظر یم. فرید احمد چې دا فیصله سمه ده که سمه نه ده؟ د شیر افضل مروت په حوالې سره چې پاکستان تحریک انصاف کومه فیصله کړې ده، نو دا فیصله سمه ده که ناسمه ده؟ ښې کړي دي که بدې کړي دي؟ یس آر نو؟ نو ډېر اسانه ده چې تاسو کوم قسم جواب راکول غواړئ په مختلفو ژبو کې یا په مختلف علامتونو، یس نو، په مختلف لفظونو. ښه فیصله ده، ناښه فیصله ده، ښه ناښه، ښې کړي بدې کړي، شیر افضل پکار و که ویستلی پکار و؟ نو بس د دغې لنډې پوښتنې دپاره حاضر شوی یم او په دغه لنډه پوښتنه ستاسو تبصرې را اخلم. عبدالرحمن خانو وایي چې ته لا ژوندی یې؟ نو زه لا ژوندی یم، انتظار مې کوه در به شم. فرید احمد تا سلام لیکلی دی خو خطا شوی، نو سلیم دې لیکلی دی. بیا هم مننه، سلامونه ته دې. وعلیکم سلام. او وحید الله ما خو درته وویل چې نه ښکارم، د دې وجه ده زه ستاسو ټولو 25 ملګرو نه دا وخت 40 ملګري ما ګوري. نو د هغې ټول نه مې دا درخواست دی چې د شیر افضل مروت د ویستو چې کومه فیصله ده، دې ته تاسو په کم نظر ګورئ. لازمه نه ده چې اوږد کمنټ ولیکئ، زیات زحمت دې وکئ. تاسو صرف دا لیکلی شئ چې او دا ښه فیصله ده او یا دا ښه فیصله نه ده. ښې وکړه یا بدې وکړه. خیر صاحب هم راغی او وصال محمد هم راغی. محمد ابراهیم سلامونه ته دی. وعلیکم سلام. حمزہ خان هم راغی. سلام لالا. وعلیکم سلام. یہ پاکستانی سیاست سے کوئی بھی غیر متوقع چیزیں رونما ہو سکتی ہے. ډېر زیات مننه. خیر الله خیر صاحب دی وایي چې ښه فیصله نه ده. نو دغسې اسانۍ سره تاسو لیکلی شئ یس نو، دا ښه فیصله ده که ښه فیصله نه ده. وصال زما هم سلامونه، نیکې هیلې احترامات قبول کړه. خدای دې راته لره، ستا د مینې نه قربان. زه غواړم چې ملګري نور هم کمنټونه راوکړي لکه خیر الله خیر صاحب. نو اوس به خان صاحب د جیل نه راوځي څه او که نه دا سیاست دی؟ نو ستاسو نه دا پوښتنه کومه، ما ته پته نه لګي. احسان اتل وایي چې شیر افضل مروت یو بې باکه نډ پرسنلټي ده. تحریک انصاف به نه وي خو مروت به وي. دا د احسان اتل صاحب فکر دی. محمد بلال سفیر وایي چې اوس به خان صاحب د جیل نه راوځي او که نه. نو البته په دغه خبرې نه کوو، نن په دې خبرې کوو چې شیر افضل مروت د ویستو فیصله سمه ده که سمه نه ده. تحریک انصاف ښه وکړه که بد یې وکړه، یعنې ښه یا بد اسانۍ سره لیکلی شئ یس ان نو. نو څنګه چې خیر الله خیر صاحب په دغه فیصله باندې ناخوښي څرګنده کړې ده. حمزه خان وایي چې سم کار یې وکړو. او شاهد یوسفزی وایي چې تاسو څه وایئ برادر؟ زه به وروسته په اخره کې خپله خبره وکړم. وصال محمد وایي چې نو، یعنې ناښه فیصله ده. خوښي ناخوښي پسې درکړې ده. هغه یس هغه د سره نشي پاتې کېدی. کټر عثمان خیل وایي پی ٹی آئی میں کون اچھا ہے، سب جائے تو اچھا ہوگا. وایي چې پی ټي آی کې اړو څوک ښه نشته. دا زیامر امار وایي څوک اړو ښه نشته، پرېږده چې ټول لاړ شي نو ښه به وي. دا د ده فکر دی، ما صرف دغه تبصره راواخیسته. او وحید الله وایي چې د پی ټي آی نه مې استعفا ورکړه. زما نوي پارټي نوم ورشتی ګروپ دی. سر په لټریچر فوکس شه، دا بکواسیات دي. خانو نن به سیاست باندې هسې د خلکو نه پوښتنه نظر پوښتنه چې د پی ټي آی نه د ښاغلي
مروت صاحب د ویستو فیصله سمه ده که ناسمه ده. زما خپل دا خیال دی چې مروت صاحب ډېر په سخت وخت کې د پارټۍ دپاره په کلو بانډو وړو لویو ښارونو کې هلې ځلې کولې، بالخصوص خیبر پښتونخوا کې او په میډیا باندې، په مین سټریم میډیا او په سوشل میډیا یو لوی سینسیشن جوړ کړی و. که څه چې د ده شهرت د وړګیا نه راغلی و یا ډېر څه په عجیب و غریب طریقه ورته شهرت میلاو شوی و، که 2-3 کاله وړاندې او وال ټکول او جګړه شر فساد د هغې نه دی بیا مشهور شو. که څه چې مخکې هم پریزنس و، خو د هغې نه وروسته بیا د ده ډېر زیات پریزنس چې کوم دی نو راغی، یا ویزیبیلیټي راغله کله چې د وړګیا نو د مفادو جنګ دی. د عبدالرحمن خانو وایي، شیر علي وایي چې ان پي کې ورته هرکلی وایي. ستاسو په خیال اوس کومې پارټۍ ته لاړ شي نو دغه هم تاسو په کمنټ کې لیکلی شئ. شیر افضل د پروت د ویستو فیصله سمه وه که ناسمه وه، او ستاسو په خیال شیر افضل مروت اوس کومې پارټۍ ته لاړ شي یا کومې پارټۍ ته به ځي یا کومې پارټۍ ته ورلتله پکار دي؟ دغه 3-4 پوښتنې ځوابولی شي. عطاورحمان خان وایي چې زیاتی دی. نو مننه. کاشف محمود خپله مرضي کوله او رښتیا خبرې هغه ورله بدې راغلې. کاشف محمود وایي سید ابرار حسین شاه وایي چې تا لا هم جومات درکو. نه پوهېږم تاسو څه ویل غواړئ، خو بهرحال مننه. سید ابرار حسین شاه صاحب تاسو راته ووایئ چې شیر افضل مروت د ویستو فیصله سمه وه که ناسمه وه، بله دا چې اوس کوم جومات ته لاړ شي یا کوم جومات ته به ځي. محمد خبیب ډېر وخت بعد په لایو کې حاضر شو. د دې یوه وجه دا وه چې زه هم ډېر لیټ راځم او نن لږ نسبتاً 1 ګنټه وړاندې رالم. ډېره زیاته مننه محمد خبیب. تا لیکلي چې خاطر څنګه حال دی؟ فضل د خدای خبیب وروره ښه یم، تا دې راته خدای ژوندی لري، په لیدو دې خوشحاله شوم، تبصره دې راوکړه. کور دې ودان. د شیر افضل مروت د فیصلو ویستو فیصله سمه ده که ناسمه ده؟ پی ټي آی ښه وکړه که ښې ونه کړه؟ پی ټي آی ته به نقصان کېږي یا فایده به کېږي؟ پکار وه که پکار نه وه؟ او شیر افضل مروت اوس کومې پارټۍ ته لاړ شي ستاسو په خیال، یا کومې پارټۍ ته به ځي؟ نو دغه یو 2-3 پوښتنې وي، که د هرې یوې پوښتنه به جواب تاسو راکولی شئ. هی ویل جوین پی ټي ایم. دا سعید خان وایي وحید الله وایي زموږ سره شامل شه، چیرمین به هم تاسو ورشدئ ګروپ. نو مننه. سلام ایسه به بیا ته په تیاره کې ناست دی. امیر احمد ځان میاسې په تیاره کې کړی دی. او محمد خبیب وایي چې ډېر به خیر حاضرم، خو د مصروفیاتو په وجه نو ستا مصروفیات دی خدای په خیر سرته ورسوي. غیر حاضري کوم معنا نه لري، ځکه موږ ټول پوهېږو چې هر انسان خپل خپل مجبوریتونه، خپلې خپلې مسلې لري او کارونه لري. بنیادي خبره دا ده چې خپل کارونه سړی په ښه طریقه سرته ورسوي، که هغه د خپل ذات، د روزګار، د سیاست، د کار، د سټډیز حوالې سره، یعنې هرې حوالې سره چې سړي خپلې سرګرمۍ وي باید هغه اول سرته ورسوي. میډیا، سوشل میډیا کتل، لوستل، اورېدل، کمنټونه کول دا نو کېږي. امزا خان وایي ذیشان احمد سر ده خفه دی، دا ملګری مې ډېر خفه دی په مروت باندې. نو شاید د پی ټي آی ډېر ملګري ورباندې خفه یې کلي ته راغلی یم، ملاقات ته به درځم. خبیب وایي ډېره زیاته مننه او زه به منتظر یم. او دا خو درته پته ده چې ناوخته پاسم، نو زه باقاعده د کلي نه چېرته وځم نه. ویری ریر په کال کې چېرته 2-3 ورځې بهر یم، نور زه کور کلي کې یم. هر وخت حاضر، هر وخت قربان. کله چې تاسو راتلی او ما ته م یوه ورځ مخکې وي نو زه به دومره قدر وکړم چې لیټ پاسم نو 1 ګنټه به وړاندې پاسم. او باقي ته به هم چې مسافرۍ نه راغلی کلي ته نو ښه آرام به کوې او بیا به لیټ اورس کې اوس خلک موسم هم داسې دی چې په لیټ اورس کې اسانیانې وي. مروت ریډي ته کو خبر یو خو آواز دی بالکل د نیش برابر دی، که په موږ یې اورې نو څه چل وکړم مننه به وي. نو زه به داسې وکړم چې دا ایرفون به ډسکنیکټ کړم، دا ایربډ چې کوم دی دا به ډسکنیکټ کړم او دا به بیخي په هغه سیس کې واپس کېدم ډسکنیکټډ. سبا ورته کال وکړم. مروت داسې ښه ایډیا خو ده وحید الله. او عطاورحمان خان وایي چې ستا خپله رایه څه ده؟ نو دا به وروسته راته ووایم. او کلام خان ستاسو په وینا مې دغه غوږو لرې که غوږو مطلب ایربډ او اوس چارج اخلم چې اوس څه چل کېږي. نو په نیکه دې ملګری شه، سبا ورته کال وکړه. کلام خان ډېر زیات مننه چې رالې جرګې ته حجرې ته. نن حجره کې صرف دا خبرې کوو چې د مروت د ویستو فیصله سمه ده که ناسمه ده، ښې وکړه که بدې وکړه. تاسو پښتو کې هم ځوابولی شئ او داسې هم کولی شئ چې یس نو کې لکه که ښې وکړه نو یس، او که بدې وکړه یعنې نه خوښوئ دغه فیصله نو نو. بیا بل پوښتنه دا ده چې ستاسو په خیال باندې کومې پارټۍ ته به امکان دی چې ځي یا لاړ شي یا باید لاړ شي؟ بخښنه غواړم. عطاورحمان خان زه به ما خو خیر منځ منځ کې خپله خبره لږ ډېره وم کړه،
خو وصال ډېره مننه، کالام خان صاحب ډېره مننه. بس دغه مختصر پوښتنه د مختصر ټرانسمیشن به وي، مختصر دیره به وي. سر کال ورته وکړه، زموږ سلام پې ووایه. ضرور حمزه خان سبا هسې ښه ایډیا خو ده چې سبا په دې کې ګپ شپ ولګي او وړګیا نه مشهور شوی و، بیا یې پارټۍ دپاره بهرحال فایټ کوو په میډیا او خپل حاضري به یې لګوله، یا خپل خان صاحب دپاره ځای په ځای باندې کارنرز کې میټینګز هم کول، جلسې هم کولې. په جلسو کې به ډېر په غور اورېدل کېده. که څه چې غیر ذمواري بهرحال سعودي عرب والې سره بیانونه ځینې وخت کې احتیاجونو ته نه تله، د پارټۍ په ځینې امورو کې ځینې میټینګونو کې شرکت نه کول، په سټیج باندې غیر سنجیده حرکتونه کول، دغه ټولې خبرې به وي. او دغه کې زموږ څه کار دی؟ خو بهرحال زموږ د بهر نه د یو کمنټیټر په حیثیت موږ دا ویلی شو چې د بهر نه کله ګورو نو لکه یو ویزیبیلیټي یا ډېر په سخته کې پارټۍ له لاس ورکړی و. دغه نورې خبرې د ډیسپلین دي او یا هغه د طریق انصاف والا ته ښه پته لګي. خو اردوګان د دغه ګلې ورور دی دغه ګلې خو نه یادوم، خو لکه هغه ښه پارټي چې ده نو خو بیا به هغه وایي چې اسلام آباد ته راورسېدو. خو دا دوره ده زما په خیال سره. بهرحال د دوی ورسره هم د شهباز شریف ترې ورسره هم ښه یو ټرمز دي، فیملی ټرمز ویلی شو اردوګان سره. دغه نور خو هسې دعوې کوي او د دوی ورسره ټیک ټاک لکه فیملی ټرمز هم دي، ورسره رایټ وینګر پالیټکس کې ورسره هم یو قسم نظریاتي رشته هم ده د شهباز شریف د ډلې. نو تر څو چې زه معلومات لرم یا زه چې څونه انډرسټینډ کوم، دغه نور چې ځان پسې راتړي نو دغه هسې وایي. او ملک ابوبکر خان وایي مشر تاسو ته سلامونه، ډېره زیاته مننه. خو بیا وروره نو پاکستان تحریک انصاف ناصر افضل وړګیا او دا ښه فیصله وکړه که نه ښه فیصله یې وکړه د ویستو. بله خبره دا چې ستاسو په خیال باید کوم جومات ته لاړ شي یا کوم جومات ته به ځي. اردوګان را رسېدلی دی نو اردوګان د میاں نواز شریف صاحب سره هم ښه نږدې تعلق و، د دې فیملی سره ښه ټرمز دي یا ښه ریلیشنشپ دي یا انګیجمنټ نظریاتي هم شته، یا رایټ وینګرز دي یا د مین سټریم د ډیولپمنټ پالیټکس کوي. اف محمد طلحه وایي چې آی کې پوهېږي. نو آی کې واقع چې ډېر ښه پوهېږي، هغه پارټۍ مشر دی او د هغه پارټي ده، هغه جوړه کړې ده، د هغه جاګیر دی، نو هغه واقعي په دې خبرو ښه پوهېږي څوک چاله. خو بهرحال د عامو خلکو سایره خان وایي چې السلام علیکم سر څنګه یې؟ فضل د خدای خیم. عمر فاروق سلامونه. خاطر صاحب مننه، وعلیکم سلام. نو واقعي ډېر سر دوی په ډېر تکبر کوو، خیر راځي چې سیټ یې وګټو. نو تکبر خو زموږ د خلکو نه وي چې راشي نو دا یو مشکل وي. ظهور احمد یوسفزی صاحب سلامونه، هلکه مشره سلامونه. نو هلکه کشره وعلیکم سلام. حبیب روغاني دی، السلام علیکم. حبیب روغاني بردیر نه د شیر افضل مروت سره ډېر بد وکړل. د شیر افضل مروت نه علاوه زموږ بل کم لیډر د عمران خان دپاره راوتلی و، دا زما هم خیال دی. البته د ډیسپلین معاملې نو هغه به وي یا پرسنل قسم دغه چې دی دا شو آف چې ورته وایي، خلک ورته شومنټ وایي، یا شو آف یې کوو او غیر ضروري ور ایکټینګ پکې هم راته په پارټۍ په سټیج باندې بچکانه حرکتونه، ډیسپلین ماتول، غیر ذمه دارانه بیانونه ورکول یا ځان په کنټروورسیز باندې ژوندی ساتل په لایم لایټ کې یا په خلکو په نظر کې د سیاست په نظر کې په دغه لطیفو ډرامو باندې یا داسې حرکتونو باندې ځان ژوندی ساتنو. د هغې نه خو به بهرحال دغه خو د پارټۍ دننه ډیسپلین مسله ده یا داسې کلي ډلې شخصیت مالک دی یا لایټ موډ کې هر وخت وي، نو دغه شخصي هم ده. ښه خو یې نه دي کړي، په اول یې استعمال که او اوس یې د ټیشو پیپر په رنګه وغورځوو. نو دا هم ځینې خلک وایي چې یاره د ده د مقبولیت نه ګڼي. ځینې خلک جیلس وو، خایف وو په تحریک انصاف کې د عمران خان نه وروسته چې کوم لیډرشپ دی، که هغه سلمان اکرم راجه دی، که بریسټر صاحب دی، که دغسې عمر ایوب دی یا نور کی فیګرز دي یا ټاپ لیډرز دي. نو ځینې خلک دا هم وایي چې هغه ټاپ لیډرز یعنی افټر عمران خان افټر آی کې نو سیکنډینګ آی کې مطلب چې څوک په خان صاحب پسې وروسته دي. نو ځینې خلک دا وایي چې هغې یو جیلسي فیل کوله، نو شاید دا هم یو فیکټر وي. او خیر الله خیر صاحب ډېره زیاته مننه. نه پوهېږم چې په څه دې وخندل. ارمان چې سر جنرال قومندان هاشم اخوند څلرزی مندوخیل عثمان خیل یوسفزی ژوندی وی، ډېره زیاته مننه. لالا ګل لالې ډېره زیاته مننه. پته نه لګي چې ما ته ولې شیر افضل مروت د پلانو سړی ښکاري. نو ممکن ده خو لکه ما ته چې کولې ډلې او لږ داسې شوقونه موقونه هم وو، لکه شوق څنګه تاسو ته ایکسپلین کړم، خو لکه که څوک پوه شوي هغه جواب راکوي، لکه نور بس څه نه ویل غواړم.
شوقونه خو قسم قسم وي، خو که زما په دې خبره څوک پوه شوي نو زه اوس منتظر پاتې کېږم چې کلام خان زما د دې آخري تحت اللفظ کې چې کوم خیالاتو اظهار وکړو نو خو بیا خو پوه شوی. خیر الله خیر خو راته اندازه ده چې پوه شوی به. الکس هیل چې کوم دی سټیم نه دی د هر وخت لا وي، ډېره مننه. نو پارټي کې خو اولریډي پټیشن دی، شریف ظلم مرود خو پارټي دپاره ډېر قربانیانې ورکړي، یعنې کم از کم ژوندی یې ساتله په سټیج باندې، په میډیا، په یو هایپ کریټ کول، خلک راغونډول، خلکو ته رسیدګي کول، خلکو ته بهر ته راویستل، خلک د هغه تقریرونو ته راجلب کېدل، خلک هغه نه راتاوېدل، د هغه سره سیلفیز، د هغه سره انټریکشنز او د هغه دپاره راتګ جلسو جلوسونو ته هغه ته د ورسېدو کوشش، هغه سره د میلاوېدو کوشش. نو د خان صاحب نه وروسته یو هغه جوړ کړی و، یو کرزما، یا مراد سعید نه وروسته کرزما یې وایه نو خو بهرحال یو ماحول یې جوړ کړی و. لنډه خبره دا چې ماحول یې جوړ کړی و. دا مو وایي چې ملک ابوبکر خان وایي چې کېدای شي چې عوامي سطح لږ فیمس خو نو لکه شهرت خو د نورو په مقابله کې دغه جلیسي فیکټر به وي، خو لکه جلیسي نه، خو لکه دا چې د مخکې پارټۍ کې د مخکې تلو موقع ښکارېده ځینې خلکو ته چې یاره ګنې د هغې مخه نیوی شي. دا یو خبره د موقع پرست سړی دی لاله ګل وایي. دا خبرې پرېږده، په پای خبره راته وکړه. پای خو په 20 باندې لیسټ کېږي، نو خدای دې وکړي همیش باندې به دې خبرې کړې وي، خاطر چې محمد طلحه راهی دی، رایز. نو دا نوم که دې غلط فهم بخښنه غواړم. میچ خو پاکستان ګټلی دی، مبارک شه ټولو ته، کورم ودان، او د دې دنیا به ساوت افریقا البته ما اگزیکټلی نه دی فالو کړی، یعنی بال ټو بال مې نه دی کتلی، خو پاکستان په 15 رنز باندې ګټلی دی د ساوت افریقې نه. دا ډېر لویه بریا ده. اوده شو او معاذ الله وایي اوده شو. عمر فاروق ډېره زیاته مننه. او پای په 20 تاریخ باندې لیسټ کېږي، نو شاید $1 1.5 یا $2، خو لکه دا ډېر قسم خبرې دي. ځینې خلک د سینټس په حساب وایي، خو دا ده چې 2-3 کاله کوم خلکو د دې اشتهارات کتلي دي، نو شاید هغې ته هغه پی بیک کی، مطلب دا چې اشتهاراتو په کوم ایکو سیستم دی جوړ کړی دی، او دی ایډز اخلي، ایډورټایزمنټس اخلي، سپانسرشپ اخلي، او خلک ورته ډونیشن هم کوي د دې پروجیکټ سسټینبیلیټي لپاره. نو کوم سپورټ چې موږ او تاسو یا هغه خلکو چې ورکړی دی چې پای ایپ انسټال کړی و، یعنی عوامو دغه 19 میلیون دی یا 100 بیلیون خلک چې دی، یا میلیونونه دی بیلیونونه دی، نه خو نیم خبر. خو دغه چې کوم خلکو دا سسټینبیلیټي ورکړي، دا کوم خلکو ول دا وخت ورکړی دی، په موبایل کې ځای ورکړی دی، دغه ایپ یې رن کوي، دغه ایپ یو ډیټا اکمولیټ کوي، بیا یې ډیټا خپل ورکړي، دا خپل کارډ ته ورته لیږلي دي. نو د دغې ټولو به څه ناڅه فایده دا یې دیو ته چې بس هغه دیو ویلیو کړی دی، یو لوی چین یې جوړ کړی دی، یو ملټي لیول مارکیټینګ یې وله کړی دی. دغه ایپ مارکیټینګ شوی دی، ایپ هر چا ته رسېدلی دی، ډېرو خلکو ته، او اشتهارات په بیا غي اخلي یا مارکیټینګ ور باندې کوي. نو فائدې خو ظاهره ده پروجیکټ ډیولپرز ته کېږي، نو چې هغې ته کېږي، نو شاید بیا دغه ټریکل ډاون افیکټ چې څه ته وایي، د دغې فایدې لاندې، یعنې چا چې دا کار کړی دی، چا چې دا انسټال کړی دی، چا چې دا رن کړی دی، چا چې دا مینیج کړی دی، نو هغې ته به هم د دې څه ماینر یا میجر خو نه، خو یا نصف اللی و نصف اللک، یعنې څه حصه به هغې ته میلاویږي، یا پورشن. یو کس دی مثلا شاعر خان دا، یا معاذ دی، یا بکر خان دی، یا عمر فاروق دی، یا معاذ الله دی، نو چې دوی پرس کو دغه ایپ انسټال کړی دی، د دې سرچ انجن هم دی، او دوی سره انټریکشنز او د دوی د کمیونټي بیلډ کړي دا، د دې نه نور خلک خبر کړی دی، دغه چین یې اوږد کړی دی، دغه چین یې ولې بیا مینټین ساتلی دی، دغه چین خبرې کېږي، دغه ایکو سیسټم جوړولو کې ورسره مرسته کړې ده. دا ټول اصل کې مرسته کول دي، بیا کارډونه ورکړي دي، بیا خپل ایډرس یې ورکړي دي، بیا خپل اوس په باینانس باندې او نور پلیټ فارمز باندې به دا ټریډ کېږي. نو دغه ټول عمل ته سپورټ بیسیکلی یوزرز ورکړی دی، یعنې هغه خلک چې دا ایپ انسټال کړی دی په دې یقین کړی دی. نو اصل کې روپۍ څه شی دی؟ خو یقین دی. نو اوس د خلکو په یقین څومره دی، څومره چې د خلکو یقین سیوا کېږي، نو دومره به د دې ویلیو سیوا کېږي. البته یوازې د یقین او د ټرسټ خبره هم نه ده، بل دا چې د دې سیکورټي په بلاک چین باندې ټیکنالوژي باندې د دې ټرانزیکشن او د دې سیګنل یا د دې وایبز او اکنامیکل وایبز او د دې یوټیلیټي
یوټیلیټي مطلب استعمال څنګه دی یا د دې باندې کم څیزونه میلاویږي کم څیزونه پې سړی اخیستی شي نو څومره چې زیات خلک دا قبلوي ستانه نو ټرسټ بسې واقعېږي او چې ټرسټ یې واقعېږي نو د دې مطلب دا چې قیمت به سیوا کیږي خو دغه یو فیکټر نه دی بلکې د دې سپلای دی یو څه ډیر دی افراد نو دا هم یو ایشو ده چې دا بیا قیمت یو څه ډیر دی نو هغه بیا څوک نه اخلي یا څوک قیمت نه کم څه چې ډیر لکه د ټماټرو په سیزن کې ټماټر ارزاني ولې چې ډیری دغسې خاورې شګې خرڅېږي خو لکه بیا چې کومه شګه لږه کمه وي نو هغه ښه خرڅېږي او کوم چې ډېر زیاته میلاویږي نو هغه بیا څوک هغسې قیمت نه ورکوي په څیزونو کله چې ملک د غنمو کمی د وړو کمی نو بیا په بلیک باندې هم خرڅېږي او خلک پسې منډې په قطارونو کې ودرېږي البته چې ډېر نو ون کیرز څوک اړو پروا نه کوي نو دغه ټول کلکولیشنز به محمد آصف په دې کې یاد ساتو محمد آصف جواب ورکړی دی معاذالله ته چې وده شه او ټریډینګ څنګه فیلډ دی الکس هیلت صاحب نو ما ته خو داسې پته نشته البته روزګار خو همیشه روزګار کې نه ایسي وي چې لس ایسي رزق په دنیا کې نو نه په روزګار کې روزګار ټریډینګ راځي په دغه ټریډینګ چې خلک آنلاین کوي هسې په فیک او سکیم اپونو نه ټیک ټاک سټاک ایکسچینج کې یا نور باقاعده ریګولر پلیټ فارمز دي لکه د باینانس وغیره نو پکار ده چې دې کې سړي ته علي شریف وایي که نه علي شریف خو ډېر اکټیو فعال ملګری دی نو هغه وایي چې دا ولې ځان سره تیاره کې پټې خبرې کوي هغه ورځ ایلن مسک ویلي وو چې وایس اف امریکا والا او ریډیو فری یورپ والا they are very crazy people او دا ډېر لیوني خلک دی crazy people دي او they are talking to themselves یعنی خپل ځان سره خبرې کوي ځکه چې څوک یې نه اوري او چې د دې وخت ختم شوی دی خیر الله خیر صاحب دا د بام په سر زمونږ د قام مشترکه کرسۍ دې باندې د چرې هم غداره سړی نه کیني واه خیر الله خیر صاحب ښکلی شعر دی دا د بام په سر زمونږ د قام مشترکه کرسۍ دې باندې د چرې هم غداره سړی نه کیني رضوان کابل ګرامي دی ډېره زیاته مننه او کابل ګرامي صاحب فکر کوم د شانګلې نه دی هغه ورځ موږ سره ګپ شپ لګېدلی حمزه خان ډېره زیاته مننه ماروت ته به کال وکړو البته په دغه کرپټو کرنسۍ مو هم لږه خبره وکړه او دغسې مو په باینانس او په ټریډ باندې یعنې زه خو نه پوهېږم په دې خو د یو ملګري الکس هیل غالبا ډېر ناشنا غوندې نوم یې دی پښتو کې خو پښتنو کې دا نوم ډېر ناشنا دی الکس یا علي بی نشم ویلی بخښنه غواړم که سم مې نه ویلی نو هغه وایي چې ټریډینګ څنګه دی نو ټریډینګ خو کاروبار دی یعنې تجارت ورکړه راکړه الکسل وایي چې اشم مندوخیل پلای واخله سیګنل ډېر زیات کمزور دی زه به خپل عکس هم مخامخ سم نشم نشرولی دا پلایو لګیا یم په اډیو بیا هم وخت په وخت میسج راکوي چې ور کنیکشن از ویری سلو یا کنیکشن سلو کنیکشن وغیره لاندې په دغه ټول بار یا دغه لاندې سلو کنیکشن یس ایگزیکټلی بیا دوباره راکړه سلو کنیکشن سلو دی محمد علم بای تاسو څه خیال دی شیر افضل مروت پاره کې نو دا دغه ملګری دی خامخا منشن کوي او پی ټی آی والا ملګری خاص کر منشن کوي دا 15 14 یا 19 کسان چې موجود دي نو کم از کم یو دوه یا درې پی ټی آی والا خان ایوب وایي چې سلام علیکم څنګه یې ستاسو څه مصروفیات دي لږ رڼا واچوه نو زه کار روزګار کوم د خیر څه بس لګیا یم څه رزق دیاړي مزدوري چې څه کېږي جو هغه کوم نو خان ایوب صاحب څه به درته نور ووایم خو مزدوري کوم لکه کار روزګار کوم 15 شل کالونه پروفیشنل یم او بس دومره پوره ده نو مایل دراني صاحب ډېره زیاته مننه سلامونه ته دي وعلیکم سلام وروره ښاد آباد اوسې هاشم مندوخیل ځکه نشم راغستی چې هغه سیګنل زما ډېر کمزوری دی او ګمان نه کوم چې هغه دا وخت یې لایو وي یعنې هغه به لیټ لایو کېږي معاذ دراني غلطه خبره لیکلې ده خو هاشم مندوخیل دا خبرې د هغه را جوړې دي دا غلطې خبرې د هغه نه ټول بنیادونه یې هغه ایښودي دي خو بهرحال د دې دنیا به څه غلطې خبرې مایل دورانی د دې دنیا بس مایل دورانی محمد خبیب ډېره زیاته مننه محمد علم پکې فکر کوم تاسو منشن کړی دی نورم که تاسو کوم ملګری منشن کوي خان ایوب الکس هیل مایل دورانی نو زه به خوشحاله په دې شم چې یو څول 15 نور ملګرو ته به ورسم او خاص کر تحریک انصاف والا ملګري چې کوم دي هغه پکې منشن کوي تر څو هغوی دا فیصله څنګه ګڼي د شیر افضل مروت د پاټۍ نه د ویستو فیصله څنګه سمه ده که ناسمه ده نو سمه هم لیکلی شي ناسمه هم لیکلی شي په یو ټکي کې ښه ورته هم لیکلی شي بد ورته هم لیکلی شي او دغه ښه نه تاسو په یس نو کې هم په اسانۍ سره ایکسپریشن خپل کولی شئ تر څو تاسو ته اسانه شي چې او دا فیصله بالکل سمه ده نو یس دا فیصله ناسمه ده نو
د شیر افضل مروت صاحب د ویستو شیر افضل مروت صاحب که دا هم ولیکئ بیا چې نن سبا پاکستان کې یو داسې پارټي نشته چې ځان سره واخلي، خو یو پارټي دی کې ډیسپلین پکار وي، نو دا هم یو خبره ده. او د شیر افضل مروت صاحب ځینې حرکتونه داسې وو چې شوقونه خو بهرحال وو. معاذ الله وایي تاسو واده کړی دی؟ نه، زما واده نه دی کړی، زه لا ماشوم یم، زموږ کلي کې څوک ماشومان واده نه کوي. اباد اوسې مایل دراني وایي هاشم خو زموږ ریډ لاین دی. شیر ادم مندوخیل راسه جواب ورته څه وایي؟ نو شیر ادم مندوخیل راسه ځواب ورته ووایي. نو دا دې ښه وکړه چې ملګری دی منشن کو، دا پیک اپ کوم د تحریک انصاف ملګری دی. نو د تحریک انصاف ملګري پکې دغسې منشن کوي، بد یې کړي دي. مایل دراني و عمر فاروق پکې شیر عالم مندوخیل منشن کو. نو مندوخیل یو زمونږ مندوخیل دی، باقي واړه واړه مندوخیلان خو شته په دنیا کې ډېر، په لکونو په تعداد کې دي. او مجید رشید وایي چې خاطر لیک کې ورته دعوت ورکړه. نو بالکل ورته زمونږ اوس ما بله پارټي جوړه کړله، پاکستان تحریک انصاف خاطر ګروپ. سر جی تاسو هر چاته کار کړی و، زما ملګری تمکان نه دی کړی بخت رحمان ته. دا خیر په ذهن کې مې شته دغه صاحب بخت رحمان صاحب. دا مروت ایوب خان وایي چې ایوب خان ایوب وایي دا مروت ښکلې فیصله د عمران خان ښه پوهېږي. الکس هیل وایي محمد خبیب وایي چې پی ټي آی والا د لاهور کې ژوند کوي خو سنجیده کارکون دی. جی پی ټي آی والا دی لاهور کې ښه ژوند کوي، ډېره ښه. د محمد علم پکې د منشن کړی ایستل نه و پکار. مایل دراني وایي امن خپلواکي پارلیمنت سیاست مطلب بوټ پالش افریقې له خوی نن قبه مستا کامران سعید دا کمنټ په قابو ویلې و، نو لکه مناسب غوندې نه دی چې سړی لا ووایي. خلیل معصوم جان خپل نظر ورکړه، دا پکې عمر فاروق منشن کو. مندوخیل خو مندوخیل دی. دراني صاحب ولیکل. عبدالحق فرهاد پکې منشن کړی شو. سلامونه مشر زور عالم کریم الله ډېره زیاته مننه. خیر الله خیر صاحب عبدالحق فرهاد منشن کړه، کمنټ راوکړي. د پی ټي آی والا ملګري منشن کوي. شیر افضل مروت تکړه و، اوس نن سبا د پی ټي آی والا بوټ سټلو ته چل جوړوي. مطلب بوټ سټل دا خبره نامناسب ده، خو لکه د اسټبلیشمنټ سره پینګې وړانه. سر یو ټاپک شاید ډیپاین کوي الریډي ډېر ناوخته. ډېره مننه. بس زه هسې لګیا یم، نو ما ټاپک باندې ابتدایي سوالونه یې ښودي دي. سایرا خان او ملګري په هغې باندې ځواب راکولی شي، یعنې ښې وکړه که بد یې وکړه. یس نو سمه فیصله ناسمه فیصله. باقي زه هسې د ملګرو کمنټونه راخلم. دا غواړم چې ملګري پکې نور یاران دوستان خاص کر تحریک انصاف والا ملګري کمنټ کې مو باقي ټاپک راټول دی. البته د شیر افضل مروت د شهرت هغه وړګیا نه راغلی و، یو جګړې نه راغلی و، بیا هغه پاپولر شو، داسې پاپولر شو چې مختلف قسم شوقونه هم راښکاره شو. او په سټیج باندې ځینې هر وخت حرکتونه غیر سنجیده کول. دی وایي چې سعودي عرب والي سره بیان ورکړی دی، دی وایي چې دا د بوټانو ماماګانو سره ډېر نږدې و. دغه ټولې خبرې. خو په دې کې یو فیکټر دا هم دی چې ځینې خلک د نه خایف هم و، ځینې خلک د شهرت او د فیم نه د یو سنټریفیټل پوسټ و، دا خلک یې غیر چاپېره ځانه چورلوو. نو شاید د دې نه خلکو سیکورټي یا انسیکیور هم ځان فیل کوو. اواز یې صحیح نه دی، زه به د حجرې نه واک اوټ وکړم ځکه نه اورم. نو کلام خان زه خو کوشش کوم چې اواز د اخري حده پورې سم وساتم. ما حتمي کوشش کړی دی چې اواز مې سم راشي او ډېر ښکاره او صفا د زړه د تل نه اواز راوباسم. په د جوفې دهن نه دغه لاندې دا کوم چې د ادایګۍ څومره لوازمات دي د هغې پوره کوشش کوم. وایي زه په خپله مندوخیل یم خو هاشم مندوخیل مونږ د پرېدارۍ نه ویستې. هاشم تاسو ونه باسي، زه د هاشم ملګری یم او هاشم زما ملګری دی. محمد داود وایي چې سلام سرجي. وعلیکم سلام. خیر الله خیر صاحب ابرار احمد منشن کړی دی. محمد داود وایي چې ډېر بد یې وکړه، شوکاز نوټس ورته پکار و، ویستلی نه و پکار. نو دغسې ټولو ملګرو ته مې دا پوښتنه ده که تاسو خپل نظر را سره هم شریک کړئ. او نږدې پی ټي آی والا ډای هارډ ورکر، ډای هارډ مطلب پتنګ ملګری پیژنئ یا تاسو سره ایډ یا که منشن کوي. امن خپلواکي وایي چې مولولي باره کې څه نظریه لري. نو زه خود مولولي صاحب وایم خان صاحب دې باره کې به زه څه ووایم. دا ډول خلک دی خپل فکر دی، د معروضي حالاتو مطابق فیصلې کوي. سیاست همیشه بدلیدونکی دی. خیر الله خیر صاحب وایي چې اواز سم دی. البته کلام خان صاحب ته به کومه ستونزه وي د هغې دپاره ډېره زیاته بخښنه غواړم. منظور پښتین باید چې وزیر اعظم شي. نو هغه خو پارلماني سیاست نه کوي، الیکسل بهرحال پکار ده چې په خپل نیک مقصدونو کې خدای کامیاب کړي. دا به لویه خبرې. نو دغه یو څو خبرې وي. او الیکسل وایي چې منظور پښتین وزیر اعظم شي. سلام خاطر له نجات یم د کوز ملک کور منظري بابا پیژنم. وصال راغلی و، هغه نه مې بل استاد ذکر هم کړی.
نجات ما ته ستا تپوس هم کړی و څنګه چې په سکرین مې ولیده لایو دوران کې نو ما ورته وویل چې نجات څنګه دی او تاسو یو ځل راغلي وئ دلته خو ملاقات انفارچونیټلي نه شوی او یار زنده صحبت باقي نو ملکن دغه ځای ته ورته ملګری دا ځای دی نو موږ چې ژوندي یو ملاقاتونه به هم کېږي پتنګان خو ټول کنځلې کوي محمد داود وایي کنځلې دې نه کوي سلامونه ستاسو ورور شیر افضل یم یعقوب آزاد ډېر وخت بعد راغی او په داسې وخت کې راغی چې بیخي ما خبره دې ته جوړوله چې زه دا ټرانسمیشن آف کوم ستړی یم او جواب نشم درکولی ولې دلته سیاسي بحث جوړېږي ځینې به اوس اتفاق کوي ځینې به اختلاف کوي دغه بس جداګانه موضوع کې امن خپلواکي خبره وکړو خو ډېر وخت بعد د سوډاني ملګری یعقوب آزاد یعنې شیر افضل راغی کور یې ودان سر اوده شی دی اوده دي پي ټي آی والا حمزه خان وایي نو د پارټي ډیسپلن دپاره خلک بل پارټي کوي چې اسټبلیشمنټ طاهر خان ستاسو کمنټ ډېر اوږد و البته تېر شو زما په خیال د پي ډي ایم په طرز یو بل الاینس جوړېږي ستاسو خیال الاینسونه وخت په وخت جوړېږي او دا شاید دغه مولانا خو د پی ټي آی سره ماته نه ښکاري چې په اسانۍ سره لاړ شي البته محمود خان اچکزی صاحب او دغه خلک ورسره دي خو دلته د ان پي تګ هم د هغه سره ګران دی البته نور ګوندونه پکې شامل شي خو زما نه دی خیال چې کی مذهبي ګوند یو مذهبي ګوند دی پاکستان کې هغه په جمعیت علماء اسلام په زورمان ډله ده نو د هغې د امکاناتو باره کې 50-50 خبره ده ان پي بالکل نه قام پرست جماعتونو کې په بلوچستان کې دغه اچکزی صاحب کېدی شي هغه کېدی شي نه بلکې شته ورسره بله خبره دا ده چې په مین سټریم کې دوه جماعتونه دي درې یو خو تحریک انصاف دی خو به د دې حصه یي خو یا پی 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 او پی ملن چې هغه کله تحریک انصاف خلاف چې کله الاینس جوړېده نو هغې دواړه یو اړخ ته نو دوه غټ قوتونه پکار دي هغې کې امکان نه لري چې مسلم لیګ ځکه پی 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 هله کېدی شي چې حکومت د منځه واوړي او حالات یې خراب وي او هغې کیش کولی شي الیکشن دپاره نو هغه صورت کې خو هغه هم د حکومت د آخري کال خبرې به اوس نه اوس پی 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 مرسته بالکل په دې طریقه دې ته نشي راتلی پی ډي ایم ته نو صرف سنګل هینډډلی به تحریک انصاف غټ جماعت یا اچکزی صاحب او باقي فضلالرحمن صاحب باره کې زه 50-50 یم هغه بس بارګینګ پوزیشن کوي خو لکه د هغه دپاره او د تحریک انصاف په یو بل سره د اتحاد کافی حد پورې ګران دی یا مس میچنګ به یا پته چې ماضي تلخیانې دي هغه کاز نظر انداز کوي هم نو لکه ایڈجسټ کول به یو بل ګران یا کارکنان ته به یو بل هضم کول ګران یا په یو پلیټ فارم باندې به احتجاجي سیاست یا په انقلابي یا د تبدیلي سیاست او بل مولانا صاحب سره شاهد شپږ سیټونه دي دومره سټریټ پاور به وي د ودرېدو صلاحیت به هم وي د راویستو صلاحیت به هم وي مګر په پارلیمنټ کې دننه چې عیني تبدیلي بیا راولي نو آیا دومره سټرینث شته دا یو خبره ده مصروفیات زیات شوي دي یعقوب آزاد وایي سوډانۍ مصروفیات زیات شوي دي حاجي صاحب بس ورځې کې خبره ده ګوره بنیادي کار دا چې کوم مقصد دپاره ته تللی کوم مقصد بنیادي دی هغه د کار دی روزګار دی تعلیم دی کاروبار دی هر څه چې دی هغه اول دی او موږ په دې خبرو پوهېږو بلکې زموږ خپل هم دغسې ژوند ته چکر بدلي نو یعقوب آزاد په دې خبرو پوهېږم او وبخه او زه الله دې الله وبخي ښه سړی او شیر افضل الله د پاکستان تحریک انصاف نه ویستو تاسو څه نظر دی حقیقت خبره دې هم ونه کړه دا عمر امن خپلواکي خیر دی نو په یو موضوع اوس دا ده چې لکه ته پکې بله رابطۍ کوي که سړی دلته یوه خبره په اصولو کې دننه کوي نو پکار ده چې بله پکې رابطۍ نه شي او بل دا چې دا مجبوري وي لکه زه د سیاست کې د بلیک اینډ وایټ جواب نه چاله ورکوم نه خوښوم نه د چا نه غواړم چې خامخا سړی ووایي چې دا ښه دی بد دي دا خو معروضي حقایقو مطابق معروضي حالاتو مطابق سیاستدانان خپلو کمزورو ته مجبورو ته ګوري حالاتو ته ګوري ګینز ته ګوري او هغه جایز ګینز وي هغسې فیصلې کوي نو ته چاته غلط او صحیح بیخي نشې ویلی په بلیک اینډ وایټ کې په ګرې ایریا کې خبرې نو دو جمع دو چار جواب دی سیاست نه چې څوک ویم چې دا نظریه سمه ده ناسمه ده نو مجبوریانې د هغه نه یوازې زما نه بلکې د هغه هم وي لکه دلته موږ نه انډرسټینډ کوو نو اوس به د هغه په نظریه زه خبرې وکړم چې ناسمه ده نو دا به غلط وي که زه وایم چې بیخي سمه ده دا به هم نه غلط وي ځکه دا خو یو هغه به د خپلو معروضي حالاتو مطابق فیصلې کوي حالاتو واقعاتو ته به ګوري د حالاتو واقعاتو په تناظر کې به خپل پارټي پالیسي او پارټي مینیفیسټو یا پارټي سټریټجي به طی کوي ځکه هغه پښتنو هغه سره څومره همت کړی دی دا هم یو سوال دی
شاید دغه کمزوریانې وي خو د خلکو هم څه کمزوریانې دي. که وایي چې کار نو د روتي په شان کار چا کړی و، چا څونه ووټ ورکړی دی. که وایي چې کمیټمنټ او قربانیانې نو بېلور په شان چا قربانیانې کړي دي، چا څومره ووټ ورکړی، چا څومره پاس کړي. دغه ټولې خبرې بیا کنسیډریشن کې راځي. هلته د هغې هم څه مجبوریانې وي. بس پارټۍ سره یو 15-20 کالونه یو اتحاد دی او هغه سټریټیژیک دی. هغې ورته سپیس هم ورکوي، هغې نازوي هم، هغې ولې په ماضي کې په خپل حکومت کې 18 ترمیم هم کړی دی. نو دا ټولې خبرې بیا خلک کنسیډریشن کې راولي او سیاستدان دغه حالات ته ګوري. سیاستدان باره کې دا فیصله کول چې هغه ښه دی یا بد دی، دا غلطې خبرې دي. نظریه سمه ده ناسمه ده، دا خو هغه خپلو حالاتو ته ګوري او په دې باندې د پارټۍ انټلیکچوال لیډرشپ ښه پوهېږي. شیر عدم مندوخیل هغه به جواب ورته ووایي ولې خاموشي. مننه عمر فاروق وروره، تاسو پکې 2-3 ملګري منشن کړه او دغه موضوع نه به راوځم. بس دغه سوال ته دی پای خرڅ کړه. یونټ قیمت 507 پاکستانۍ سره 574 پای وه. شیر افضل محمد دی پښیش لاله خبر دی کوم چې نن مې روپو پای خرڅ کړه 2,91,305. دا خو ډېره خبره ده. البته تا ته ټرانزیکشن وشو که ونه شو دا خبره ده. یونټ قیمت 507 پاکستانۍ سره ګوډ. تا ډېر ښه کار کړی چې دومره 3 لک روپۍ خو یې لاس ته راوړي دي. زما د حساب کتاب زه چې کوم تاسو چې کوم لیکل کړي دي نجات، نو دا خو بیا ډېره خبره ده. نور ملګري هم دغه فالو کوي، دغه ترتیب راته ووایه چې واقع داسې ده که نه ده. خدای دې وکړي چې کوم خلکو ته امیدونه تړلي دي او سلک ډېر لاسته راوړنې هغې ته ورکړي. په دې وخت کې په 500 باندې خرڅېدل نو دا په $2 هم دا ډېر ښه لاسته راوړنه ده. دا خبر امکان لري چې په راتلونکي وخت کې $10 شي، خو دا هم امکان دی یا زیات پروجیکشن دا دی چې د $1 هم کمی. نو بیا داسې په منځ کې پاتې کېدل ښه خبره ده چې سړی یو ښه وخت ته انتظار وي، لکه 2 لکه 3 لکه 15 لکه 10 لکه روپۍ لاسته راوړي او هغې باندې خپل تکودونه سر کړي. نو ولې نه چې سړی میچور فیصله وکړي. ځکه ابتدا کې شاید د دې $2-3-4 قیمت وي، خو دا وروسته چې څومره بیا د ابنډنس یا د دې سپلای سیوا کېږي نو بیا به قیمت رالویږي. نو ځینې خلک به سیف سایډ باندې پاتې کېدو کوشش کوي. یعنې د ټریډینګ اصول هم دغه د انلاین د کرنسیانو خاص کر د ایکسچینج د فورکس چې ځینې خرڅ کړي ځینې پرېږدي او ښه مقرر شي. نو په کار د سړی ته فایده واخلي. لکه نجات وایي چې 3 لک روپو مې خرڅ کړي دي 507 باندې یونټه. ان پی حکومت دی نور کې پی کې دپاره هېڅ پزول دي. بالکل حمزه خان د سحاده پورې ستا خبرو سره اتفاق کوم. او امن خپلواکي امن نه لیکلی دی. نو هغه ته مې وویل چې یاره بس داسې په ګرې ایریا کې خبره ده او دا په دې باندې بحث کېدی شي، ارګومنټس کېدی شي، خو یس نو کې د دې جواب نشي کېدی چې څوک سم دی او که ناسم دی. دا چونکې میتھمیټیکل جواب دا دی او دا چې زه اوس یو میتھمیټیکل جواب درکړم هغه به غلط وي او د هغې به خلک هم ډېر منفي تاثر واخلي. که وایم چې نظریه بالکل سمه ده نو دا زه سمه نه وایم، که زه وایم چې نظریه ناسمه ده نو دا هم زه سمه نه وایم. الیکس هیل ډېر زیاته مننه. بهرحال کشمیر نه به تیر شو او بالحال د دې شته مسلو د بجلۍ دا ګراني ده، د ګیس ګراني ده، د اوړو ګراني ده، امن و امان دی. نو خدای دې بالحال دا شته امن چې وي ایډیل ژوند بیا خو ډېر څیزونه به ارمان وکړو، ډېر څیزونه باندې به بحث وکړو. په دغه بحثونو کې ځکه چې زموږ د بحثونو نه پکې څه جوړېږي نه. خو ډېره مننه چې وخت مو راکړه او کمنټونه مو راته وکړه. ملګري مو پکې منشن کړه، بالخصوص عمر فاروق مسلسل ملګري منشن کړه، خاص کر مندوخیل منشن کړه، شیر عدم مندوخیل منشن کړه، کور دی ودان یمن خپلواکي. شیر عدم مندوخیل صاحب ډېر زیاته مننه. کمنټ یې وکړه. د عمر فاروق صاحب رابللی او نور ملګري پی ټي آی والا هم تاسو رابللی شي، منشن کولی شي. اسرائیل وایي ما ته پاکستان خاطره د امن خپلواکي وایي چې افضل مروز ختم په پی ټي آی والا یو مذاکره مخته کړي ځکه سنجیده کس پی ټي آی سره مخکې نه و، هغه چې راځي مذاک او ټیک ټاک مخ. نو دغه ایشوز پکې سلمان شاه یوسفزۍ صاحب وو چې لږ غیر سنجیده وو، خو بس په دغه کې موږ څه ووایو. خو دا هم وایي چې بس خلک به هم راویسته لکه د دې هغه ټیک ټاکس او هغه شوغلې میلې او سیلفیانې او سلو موشن کې حرکتونه نو څه ناڅه یو پارټۍ بس یو هغوی په دغه طریقه باندې ځینې خلک سپیس کوي. د هر چا خپله طریقه، څوک مذهب په نوم باندې، څوک د وطن په نوم، څوک په دغه چکرو. خو بهرحال سلمان شاه یوسفزۍ صاحب ستاسو تبصره ملګري ګوري هم او ما سرسري و هم ویله.
جنفي ملګري دا وکوي چې ضرورتي ایجوکیشن لپاره ډېر څه کړي. بالکل یې ډېر څه کړي دي. یو خو دا چې په دغه حکومت کې د NFC ایوارډ او 18 ترمیم چې راغی نو یونیورسټیانې ځای په ځای زه به تاسو ته ووایم چې دلته ملاکنډ ډویژن په 70 په دیري کې، په بره کې، په یونیورسټي، په بونیر کې یونیورسټي، باجوړ سره نږدې مومندو کې غالبا، مردان کې، چارسدک کې، بیا فنډینګ، بیا اپګریډیشن، ډیګري کالجونو، هایر ستاغه پوسټ ګریجویټ کالج ته وغیره وغیره، داسې ډېر بالا سکیمونه نو یو نیم اټ. لکه دلته چې په ایجوکیشن کې ډېر کار کړی، لکه وخت سره هم لګو په 18 ترمیم یو کال یو نیم دوه وروسته راغلی حکومت جوړ شوی او په آخري 2-3 کاله کې بیا یو کال د الیکشن هم تیاری. موږ ویلی شو په 2 کاله کې 3 کاله کې چې کوم اختیار ورته میلاو شو د 18 ترمیم لاندې، نو په هغه ترمیم نه صرف 2 کاله فایده اوچته کړې او ډېر کار یې کړی. دا چې کله کمپیریزن کې واچې د تحریک انصاف دا درېیم ځل دی، نو بیا به الله صحیح اندازه ولګولی شي چې څومره سکولونه یې اپګریډ کړي وو، یعنې میډل سکولونه یې های کړي دي، های سکولونه یې هایر سیکنډریز کړي دي، هایر سیکنډریز کې ځای په ځای کالجونه جوړ کړي دي، کالجونه یې پوسټ ګریجویټ او یونیورسټیانې خو بهرحال صوابۍ ده، کمردان دی او که چارسده ده. طاوس خان سالوکزی صاحب ډېره مننه. عمر فاروق صاحب نو دغه مختصر جواب دی، البته تفصیلي جواب چې دی نو هغه تاسو ډیټا د یونیورسټیانو په شمیره کې، هغې په ډپارټمنټس کې، هغې ته فنډینګ باقاعده، خو بیا به دغه کمپیریزن راخلي چې هغې سره 3 کاله، زه به ووایم چې زیات نه زیات 3 کاله سپیس و د 18 ترمیم نه اخوا، یا NFC ایوارډ یا ایوارډ ډیولوشن، نو صرف په 3 یا 3.5 کاله ووایه زه چلو اخري. نو بل طرف ته به دغه بیا کمپیریزن کې ګوري، MMA سره 15 کاله و، بیا مشرف وخت بلا شرکت غیر له 7 کاله، د MMA هغه په هغې کې حساب که، خو مشرف وخت ووایه، او بیا د تحریک انصاف سره دا دی په مرکز کې یو ځل او 3 پیرې په هغه وخت کې چې په صوبه کې هم حکومت و دویم، او په مرکز کې ورسره هم حکومت و، نو ډېره تمه دې کېده. نو دې ته کله چې کمپیریزن وکړي بیا به الله پته لګي. په عقیدت د یو چا نه تمه کړې نو دا به نامناسبه وي. عمر فاروق صاحب دغه مې جواب و، حمزه خان دغه مې پوښتنه ده، خو دا ده چې که د هغې نه خلک ګیله کوي که نه چې تاسو دا ونه کړه، تاسو پښتانه غوله، ځکه دا خو پارلماني سیاست دی چې زه پارلمنټ کې یم نو څه به وکړم، نو ته پارلمنټ ته ما رالیږې نه، زه په سپاټۍ یا یو په بل په مرسته بیا سینټ ته ځم، نو دا بیا دغلته د ګیلې معنی هغه ځای چې کوم دی نو دا خلک څنګه کوي زه نه پوهېږم. دا زما خپله یوه عاجزانه غوندې تبصره ده، خو دا چونکې مختلف نو محمد خبیب اصل کې PTI والا هم هغې ته د هغې دپاره لکه سافټ کارنر کلم نه یې ساتلی. بهرحال د دغه موضوع کې به خو دا زما په خیال چې بالعکس رد عمل دی او هغې دپاره د دوی مخکې ماضي کې هغه وایي چې بس د دې ته که زه نرم کېږم نو دوی بیا ما کنځي، نو ولې نه چې هسې مې کنځي، لہذا زه هم ایکسټریم یعنې آیرن کټس آیرن یا ډایمنډ کټس ډایمنډ والا چکر، قطع الحدید بالحدید، یعنې اوسپنه وایي چې په اوسپنه کټ کړي. د هغه خیال دی، لازمه نه ده چې ته زه دې ورسره بل څوک دې ورسره اتفاق وکړي، خو هغه یو فکر دی، هغه وایي چې دا په هر صورت کې ما ته کنځل کوي یا ما سپکوي یا زموږ مشران یا زموږ ډله یا زموږ په فکر پسې خاندي. نو دا د هغه یو خیال دی. هغه وایي چې که زه سافټ کارنر مې اختیار کړم نو سټیل بیا هم زما ټرولینګ به کېږي، او وای ناټ چې زه پرې لږ هارش ورشم، او څنګه چې دوی ایکسپیکټ کوي د دوی نه ایکسپیکټ کوم، نو هغسې دې په کار دی چې دوی زما نه ایکسپیکټ کړي. این کا جواب پتر سے اوس دا د هغه خیال دی، او وخت په وخت یې د څرګندونې په انټرویوز کې هم کړي دي، خلکو ته پوښتلي هم کړي دي. الیکسل وایي چې سراج الحق صاحب خپله پارټي ده، اوس پارټۍ خپل مشر دی یا صدر دی یا چیرمین دی، خو لکه یو جمعید الما اسلام خو د په زورمان دی او بل د ده هم څه وړه غوندې یا غټه پارټي ده یا به سیټونه یي یا به نه یي. بهرحال خو سراج صاحب د پارټۍ مشر دی، موږ ورته احترام لرو، زموږ د علاقې دی، نو څه ووایو. یو خو دا چې شونډې مې بیخي وچې شوې، بل دا چې 2-3 منټو لپاره ذهني طور تیار وم، او UBL بینک ته ډیلر ډپازټ کړي، ارمه تاسو در ولېږه مننه وروره، ما ته مه رالېږه، بس چې تا ته دغه 2,91,000 رالې که نه، اوس قیمت یونټ یو پای کوین بلیک مارکیټ ښه، تا چې خرڅ کړې دا ډېر زبردست کار وکړو، ځان ته دې سهولت دې پیدا کړو، دا ډېر ښه کار وکړو. نجات محمد خرڅې کړي دي، که نور خلک زه خو سجست کوم نه، لکه زه البته دا وایم چې مرسته ترې اخیستی شي، باقي دا چې اوپن مارکیټ کې څه کېږي یا څوک یې دنه څنګه اخلي هغه ځان له حساب کتاب دی، خو که ملګرو ته فیسیلیټ کولی شي نو وای ناټ.
توصیف احمد وایي چې قام بیا په تیاره کې دی قام په تیاره کې لږ ایزي محسوسوي خبرې صرف کوي واکس یې نه ښکاري نو لکه په اسانۍ اوړي راوړي اسانۍ نسوار وغیره کوي اسانۍ سره خاندي اسانۍ سره یختو کې ګوتې وایي یخته خراب دي یخته ښه دي یخته بد دي نو قام ته لږ په اړیو کې ډېره اساني ده لږ نه ډېره اساني ده قام نن غوښته چې 2-3 منټه وغږي قام چې 2-3 منټه د غږېدو اراده وکړي نو ګنټې ته یوې نیمې ګنټې ته خبره ورسېږي خو بهرحال شاه زیب حسن دلې دغه ملګري به وروسته راشي خو بیا به راسره پاتې شو عمر فاروق راسره ډېره زیاته مرسته وکړه بهرحال دغه اخري کمنټ نه عمر فاروق نه به صرف نظر وکړم هره خبره ځوابول به راته ګران شي او لږ به ډېر ټلټ رانه پیدا شي په موضوع کې به لږ ټلټ پیدا شي ځینې ملګري به خفه شي لهذا دغه کمنټ به سکیپ کړم خو راسره مرسته وکړه توصیف په تاسو راسره هم په اخره کې ملګري شوی یو ملګري کې مو منشن کړو د پی ټی آی دغه فیصله چې کوم ده کومې چې کړې د شیر افضل مروت د ویستو دغه فیصله سمه ده که ناسمه ده په یو ټکي کې لیکلی شي چې سمه او په یو ټکي کې لیکلی شي چې نه ناسمه یس اور نو هم ویلی شي د یس مطلب دا چې سمه فیصله وکړه تحریک انصاف عمران خان صاحب چې شیر افضل یې ویسته نو مطلب دا چې ناسمه فیصله وکړه چې تحریک انصاف له شیر افضل مروت نه ویستل پکار بیا که د دې خبرې جواب راکوئ چې په راتلونکي وخت کې باید کمې پارټۍ ته لاړ شي یا ستاسو په خیال کمې پارټۍ ته تله پکار دي یا کمې پارټۍ ته به ځي نو که دغه هم وایي نو بس ډېره خبره ده د لوی زه به اخر کې خپله دعا سره خبر راغونډه کړم چې که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دې لکه ستوري د اسمان چې هر چېرته چې ښاد آباد او بریالي اوسئ او محمد خو بیا په خامخا زه به منتظر یم تاسو سره میلاو شم که زما په دعاګانو باندې کېږي پښتانه دې لکه ستوري د اسمان چې ښاد آباد او بریالي اوسئ ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د ځان خیال ساتئ او دغه چا خیال ساتئ څوک چې ځان خیال پخپله نشي ساتلی یعنې هغه خلک چې هغه ضعیف دي ماشومان دي بېوسه دي یا خدای مکړه سپیشل دي معذوره دي معاشي طور خراب شوي دي د هغې ځان سره خیال ساتئ او بله دا چې ما خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د لوی بخونکي او مهربانه خدای په امان کورم ودان